الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر دا اللہ تعالی کلامم دے اور دا اللہ تعالی کتابم دے. د دې علوم او معارف د یو جوور سمندر نه زیات جوور دي. په هر زمانه کې عالمان د خپل وس مناسب په دې جوور سمندر کې غوټه وهي او قیمتي لال جواهر د قرآن د جوور سمندر نه روباسي امت ته وړاندې کوي. نو د دې داس لال جواهر د دنیا د لال جواهر په شانتي ندي، ځکه دنیا فانی ده او د دنیا لال جواهر او مال او دولت ټول فانی دي او آخرت باقی دی او د قرآن ثوابونه هم باقی دي. سلیمان علیہ السلام د الله پاک پیغمبر دی او دا پیغمبر سره سره بادشاہی ورله الله پاک ورکړی ده. داسې بادشاہی الله ورکړی وه چې بل چاله داسې بادشاہی ورکړی نه ده. سلیمان علیہ السلام یو ځل الله پاک ته سوال وکړ، وی یا الله مال داسې حکومت راکړه چې زمانه رسته بل چاله ورنکي. نو الله پاک عجیبه حکومت ورکړو، پا انسانانو حکومتو، پا پیریانو حکومتو، حیواناتو باندې حکومتو، پا هوا پا اوریاز پا دے باندې حکومتو. یو تخت والا اللہ پاک ورکڑو کہ پاغے باندې با سلیمان علیہ السلام کے ناستو، نو دا 2 میاشتو مزل با پا یور وز کی کیدو، دا 2 میاشتو مزل یور وز کی. سحر با پشام کیو پا دے تخت با کے ناستو، غرمیل با کابل ترو رسید، کابل کی بیدمہ اکڑا. او دا تخت سورکوٹ تخت نو. معرف القرآن کے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی کہ پا دے تخت باندې بشپگ لکا کورسے پرتیوی و پاغی با عالمان ناستو. سلیمان علیہ السلام با پا منز کے ناستو او دا دیر عاجزے دا وجب سرخ کتا کرو پورتا بے نکتل. یوزل پا تخت باندې ناست او پا ہوا روان دی او پزمک باندې یو ساده غریب سړیو هغه چې دا تخت لیدو نو حیران شو، د تعجب نه ویل سبحان الله. هوا دا خبره د خولې نه واغشتله، سلیمان علیہ السلام ته او رسوله. سلیمان علیہ السلام هوا ته حکم وکړ زما تخت د دې سړي خوا کې کېږده. لک سات پس داغه سړی په خوا کې تخت کې خو دې شو. سلیمان علیہ السلام حکم وکړ سړی حاضر کې. سړی چې حاضر شنو سلیمان علیہ السلام وتوین تاسوی هغه ویری دوی ما یې سم نه وی. سلیمان علیہ السلام ته یریګه ما
خطرناک خبره دې نه ده کړې، ښکلې خبره دې کړې. تاسو وې نو هغه ورته ما ستا دا ښکلې تاج دا ښکلې تخت ولیده نو تعجب واغشتمه، او د تعجب نه مې ویلي دي چې سبحان الله. سلیمان علیہ السلام ورته وفرمایل وی زما تاج او تخت به ختم شي خو ستا د سبحان الله ثواب نه ختمیږي. نو دا د یو سبحان الله ثواب دی. نو چې دا تاسو د اول نه تر اخره ټول قرآن ویلی چې د دې به څومره ثواب وي. شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام چې اسمانونو ته تللی دی نو د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي دي. ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات وشو. نو ابراهیم علیہ السلام زمن پیغمبر علیہ السلام ته فرمای وستا امت ته زما سلام اوایا. نو تاسو ته ابراهیم علیہ السلام سلام ویلی دی. ابراهیم علیہ السلام بیا ورته فرمایل ستا امت ته وایا چې جنت چې دی نو دا بالکل اوار میدان دی، ونې بوټي پکې نشته دی. نو تاسو سبحان الله ووایئ. نو چې تاسو یو ځل سبحان الله ووایئ نو تاسو له په جنت کې به یوه ونه وکرلی شي، دومره لویه ونه چې د هغې په سوري باندې 1500 کاله مزل وشي د هغې سوری به نه ختمیږي. دا د یو ځل سبحان الله برکت وی. نو که ډېر ډېر سبحان الله وی نو په جنت کې به دله ډېرې ونې وکرلی شي. نو دا یو قرآن شریف چې د اول نه تر اخره وګورئ دې کې څومره ځلې د الله پاکي بیان شوې ده. نو د دې اندازه خدای ته معلومه ده اجر او ثواب به الله تاسو ټولو له درکوي. ټول د خدای پاک د قرآن په دې ثوابونو باندې پوره کړي. د قرآن پاک سورتونه آیاتونه اول نه تر اخر پورې یو بل سره داسې تړلی دي، یو بل سره ربط او تعلق دی لکه د زنجیر کړی چې یو بل پورې لګېدلی دي. دا سورت اخلاص نه مخکې سورت اللهب دی. په هغې کې تبت یدا ابي لهب و تب. ابو لهب د پیغمبر علیہ السلام تره دی، قریشی خاندان والا دی، خشته دومره دی چې د مخ نه شغلې خیږي او مالدار دی، ښه اجره بیټک لري او د اجرې او د مجلس ډنډمار هم ورسره شته. خشته دی، مالدار دی، سرمایه‌دار دی، ډېر قامدار دی او ډېر په حسب او په نسب باندې اوچت خاندان والا دی. خو چې د ایمان د خزانې نه کنګال دی نو تر قیامته په قرآن کې د هغه مذمت بیانېږي، د هغه بد ویلی شي. تبت یدا ابي لهب و تب، د ده لاسونه دې هلاک شي، د دې ابو لهب، او دې هلاک شوی دی او تباه شوی دی. نو په حسب او په نسب باندې کار نه کېږي تر څو چې ایمان پکې نه وي. ګوره بلال حبشي دا رنګه تور دی، غلام دی، خاندان کې قریشی خاندان ته بالکل نه رسیږي. خو چې ایمان او تقوا پکې وه شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام د ځان نه مخکې د خپو کشار اوري. جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کوي مخکې د خپو کشار د چا دی؟ وی مخکې بلال روان دی. په جنتونو کې د خپو کشار مخکې ښکاري اورېدلی کېږي. پیغمبر علیہ السلام تپوس کوي دا د خپو دا کشار د چا دی؟ دا د پڼو چغار د چا دی؟ وی بلال مخکې روان دی. نو بلال په حسب او په نسب د قریشو د خاندان نه ډېر ښکته دی، خو ایمانی جذبه لري، په زړه کې د ایمان دولت لري. هغه په جنت کې او په اسمانونو کې د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې روان دی. او خپل تر ابو لهب چې ایمان پکې نشته نه هغه دوزخي دی او تر قیامته مذمت بیانېږي. نو سورت اخلاص کې د ایمان خزانه ده. د دې ایمان خزانه چې چا سره هغه کامیاب او چې د ایمان د خزانې نه پاک وي او کنګال وي، که هغه د قریشي خاندان بنده وي نو هغه هم تباه و برباد. سورت اخلاص کې
د دې شان نزول کې فرمای چې بعض کافر راغلل او پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي چې دا تکم الله یادې نو لږ د شجره نسب راته بیان کا چې دا د چا زوی دی د چا پلار دی څوک خپل خپلوان قام قبیله نسب راته بیان کا الله پاک دا صورت نازل کو او جواب وشو بعض کافران راغلل او پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي دا ته چې کوم الله یادې دا د سنه جوړ دی د سرو زرو جوړ دی که د سپینو زرو جوړ دی که د اوسپنې جوړ دی دا د سنه جوړ شوی دی لږ حقیقت او ماهیت بیان کا دواړه قسمه کافرو ته الله پاک جواب کوي قل هو الله احد او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ہو اغا اللہ چې دا خلق تپوس کئی کافران تپوس کئی یا د شجر نسب تپوس کئی یا د حقیقت او د ماہیت تپوس کئی چې د سنه جوړ دی ورته وایي چې الله اغا ذات چې تاسو تپوس کوئ اغا الله دی احد یو دی یکتا دی الله یو دی اللہ الصمد دغا اللہ صمد بے نیاز دے چاہتا محتاج نہ دے لم یلد ولم یولد لم یلد بچی نہ دے روڑے زویلوری نشتے دے ولم یولد دے روڑے شوی نہ دے دا چازوی نہ دے ولم یکن له کفوا احد او دا دے اللہ پاک ہمسر او برابر او ہمسیال سوکشتنا قل هو الله احد هو یا اغا اللہ یو دے دا لفظ دا احد پختو کے منگوی یو او واحد دا دے مانا منکو یو نو دا واحد او دا احد پا منز کے فرق دے او پختو لنڈا تنگ دا دے کے دمرا وضاحت نشت دے او عربی یو فراخ جبا دا نو دا احد او دا واحد پا منز کے تمانے پا لحاظ بانے فرق شتا احد اغی یو توی چی داغی پشانتی یو بل نوی بل یو نوی او واحد اغی یو توی چی داغی پشانتی بل یو وی یو کس وی زر مور پلار یو یما نور رونا خوینی منشتا زر یو یما نبل وطی استا پشان زم یو یما زم دا مور پلار یو یم بل رور خور می نشتری نو دا واحد واحد دی خو احد ندی دکا کدے احد نو دغا بل ویزم یو یما نو چه مثل بل پیدا شی دغا سی یو بلم پیدا شی نو دیتا احد نوی بیاوتا واحد وی کدے یو سڑی پا جیب کے دا پاکستان دا یو روپے دا ڈبلا نو دیوی فی جیبی درہمن احدن نو غلط وی ذکا دا احد دا مطلب دا چلا ما سر کم روپے دا سی بلا نشتا ولی تا سر خو نه دا خو دے طولو سر دا سی روپے شتا نو دا باوی چه فی جیبی درہمن واحدن جیب کے میں یو روپے دا البتا کتا یو دا سی خزانہ پخوانے منتوی چه دا اغی یو روپے تا سر دا خو دا سی روپے طول دنیا کے بلا نشتا را نو بیا تویل شی کی فی جیبی درہمن احد زما پا جیب کے دا سی روپے دا چه طول دنیا کے دا سی بلا روپے نشتا نو دغه دے کہ احد ویلی شی دا پاکستانی روپے خو ارچا سرشتا نو دا پختو پا لحاظ باندے احد او واحد من دوارا یو بلو خو فرق پاکشتا نو دا سوائی چی قل هو اللہ احد ہوایا چی اللہ پاک یو دے اللہ الصمد اللہ بے نیاز دے چاہتا محتاج نہ دے صمد اغذات توئی چا مخلوق پا ہر وقت کے پا ہر حاجت کے دی اللہ تا رجوع کئی نو دغا اللہ صمد دے او اللہ چاہتا ہم محتاج نہ دے طول مخلوق ہر وقت کے ہر کار کے اللہ تا محتاج او اللہ پا یو وقت کم چاہتا محتاج نہ لم یلد ولم یولد نے بچے روڑے رے لم یلد بچی ندی روڑے
عیسایان وی عیسی علیہ السلام دا اللہ زوی دے، اللہ بچی روڑے دے، عیسی علیہ السلام زوی دے. پیغور کے یو عیسائی یو مسلمان طویل و عیسی علیہ السلام سوک دے، نا مسلمان و طویل چے دا اللہ بندہ دے و دا اللہ رسول دے، عبداللہ و رسولہ، دا اللہ بندہ او دا اللہ رسول. نا غوطی چے نا زوی دا اللہ دے، مسلمان ہوتی نا زوی نا دے. نا عیسائی و توی چے دا اللہ زوی نا دے، نو پلارے را تو خوایا چے سوکے پلار دے. دا عیسیٰ علیہ السلام پلار را تو خوایا چے دا اللہ زوی نا دے، پلارے را تو خوایا. غوطی زتی را تے نکو خوایا تا دا پلار تا پوس کے نو نکے سوک دے، کہ پلاری وی خوبیا بے نکم وی، نو نکے را تو خوایا. فبوہت اللذی کفر، اور چپ شو بیا جواب نو. ناسا خو پڑھن بیدل چا اللہ کم مخلوقات پیدا کری دی، نو دا ہر مخلوق پلار نشتا. آدم علیہ السلام چا اللہ پیدا کر نو پلاری نشتا، موری نشتا. دا حیوانات چی ڈنبی پیدا کری دی، دا دی ڈنبنی حیوان خو ام پلار و مور نشتا، نو چا پلاری نی نو بس اللہ بے پلاری. نو دا عیسائیانو یو غلط خبر را چا دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا، نو اللہ پلار دی. یہودیانو بوے عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے، او دا مکی یو ڈلوا یو قبیلہ اگوی بویل الملائکتو بنات اللہ، دا فرشتے دا اللہ لوریانی دی. نو دا دے دریو وارو ڈلو رد اوشو چی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوی ندے، عزیر علیہ السلام دا خدای زوی ندے، فرشتے دا خدای لوریانی ندی. لم یلد، اللہ بچی ندی روڑے، ولم یولد، او دا اللہ روڑلی شوی ندے، زیگولی شوی ندے، پلار نلری. بعضی عیسایان وی ان اللہ هو المسیح ابن مریم، دا عیسیٰ علیہ السلام پخپل اللہ دے. نو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ندے، ذکر بی بی مریم نہ پیدا دے، نو اللہ دا چاہ نہ پیدا ندے، مور پلار نلری. نو دا دغی خلق پدے کی رد اوشو. ولم یکن له کفوا احد، او سوک دا دے اللہ پاک سرا ہمسر او برابر نشتے دے. شرکت پا دنیا کے پدریو طریقوں سر کی گی، شرکت پدریو طریقوں ہوئی. مثال پتور یو سڑے دے اگر دکان کئی، نو دا دکان یوازی کولی نشی، نو ایزان لمرگر گورما. نو باز سڑے ہوئی دا سے مرگر پا دکاندارے کے شریکوم چی زمانہ مالدار او زمانہ زیاد تجربہ کار وی چی کار میں پخو چلے گی، نو دا زان نا اوچت بندہ اگوری او دے کار کے زان سر شریک کی. یو طریقہ دا شرکت دارا چی دا زان نا اوچت بندہ. دویمہ طریقہ دا شرکت دارا چی او بندہ وی زان سر مرگر دا سے گورم چی زمان دا لاس دا لاندی وی، ما نخکت وی، مالدارے کے معنی کم وی، تجربہ کے معنی کمی، زبا پہ باچائے مودیبہ میں خادم وی او شریک بیو. نو رضان نا کم درجے والا شریکی. او دریم طریقہ دارا چی سڑی وی سنگا زیم نو دقا سیدان لبل مرگر گورما چی مال او تجربہ کے زمان سر مساوی دوارا بکار خو خبو چلی. نو دا دری طریقے دا شرکت شلی، سلورم طریقہ نشترے. نو اللہ پاک دا دے دریو طریقو دا شرکت جرڑو وستا. اللہ چاہتا شرکت کے محتاج نہ دے چی سوگزان سر شرک کے اللہ الصمد، اللہ چاہتا محتاج نہ دے. لم یلد، زویے نہ دے روڑے، دا زان نہ کم درجے والا پا خدایے کے نہ دے شریک کرے، زوی دا پلار نہ درجہ کے کم دی. ولم یولد، دی چا روڑے نہ دے پلار نہ لری، نو دا زان نا اوچت درجے والا سوک پا خدای کے شرک کرے ندی، اور دا زان مساویم ندی شرک کرے. ولم یکن له کفوا احد، دا اللہ سوک برابر ہم نشتا چا زان سر خدای کے شرک کی. نو پا دریو والا طریقو دا زان نا پورتا، دا زان نا خطا، دا زان نا مساوی پا خدای کے اللہ زان سر سوک ندی شرک کرے. دے قرآن پاک کی دری مضمونہ ذکر کی گی. یو رسالت تے، نبوت اور رسالت، اور دویم پک قیامت تے، پس دا مرگ جمدن حق دے.
حساب کتاب بکیږي، بعث بعد الموت، او یو د الله وحدانیت تی، یووالی د الله. نو په دې سورت اخلاص کې د الله وحدانیت بیانېږي چې الله یو دی، په هیڅ طریقه څوک ورسره شریک نشته دی. نو د قرآن درې مضمونه، یو مضمون په دې دی کې ذکر شو، نو دې وجې نه حدیث مبارک کې دیتا سلسل قرآن ویلی شوی دی. دا د قرآن درېمه حصه ده، یعنی یو سورت اخلاص قل هو کچا یو ځل اویلا لکه چې درېمه حصه قرآن تلاوت یې وکړه، چې دوه ځله ووی 2/3 قرآن وی، او چې درې ځله ووی لکه چې ټول قرآن تلاوت یې وکړه. نو درې ځله قل هو ویل د یو قرآن د ختم مساوي او برابر دي. په 10 سکنډه کې درې ځله قل هو ویلی شي. نو که د هر مانځه سره یو بنده درې ځله قل هو وی او د خپل مور او پلار ته ثوابونه وبخي، نو دا ثوابونه ورته رسي لکه چې دې بنده یو قرآن خلاص کو، خپل مور پلار ته ثواب وبخه، الله به ورته ورسي. خپل مور پلار پسې، خپلو مشرانو پسې، څومره اهل اسلام چې وفات دي هغې پسې د قرآن تلاوت کوه، ثواب ورپسې رسي، ثوابونه رسي. معتزله او خوارج دا یو دوه ډلې دي چې ځان ته وایي مسلمان، خو د دوی عقیده داره چې د مړو ته د جمدو اسم نه رسېږي. معتزله او خوارج پخوا یوه ډله وه، او د هغوی دا عقیده وه چې دا جمدي کم نیک عملونه کوي او مړو ته ثواب بخي، وي یو هم ورته رسي نه. خدای د موږ د خوارج او د معتزله او د بوی نه وساتي، هغوی د سوري نه دې هم خدای وساتي، د هغوی عقیدې خرابې دي. نو درې ځله قل هو ووایه او خپلو مردګانو ته وبخه، د روح قرآن ثواب ورته رسي. نو دې صورت کې د ایمان خزانه، د الله د وحدانیت مضمون بیان شوی دی، او په کم ځای کې چې د دنیا مال پروت وي، نو په هغه ځای کې غل ورځي او غلا کوي. نو د غل نه مال بچ کولو دپاره د څوکیدار ضرورت وي، د مال د خزانې دپاره د څوکیدار ضرورت وي. نو د ایمان د خزانې دپاره هم د څوکیدار ضرورت دی. د ایمان د خزانې غل شیطان دی، انسی شیطان او جنی شیطان دا د ایمان خزانه لوټ کوي. نو دا اخیری دوه صورتونه دا د ایمان د خزانې څوکیداران دي. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا وایا نو د شیطان د حملې نه به بچ کېږي، د دغه غل د غلا نه به بچ شي، که انسی شیطان وي او که جنی. دا دواړه صورتونه او سره دا قل هو پیغمبر علیه السلام په خپل هم ویل ماسخوتن، او امت ته هم حکم کړی دی چې اوده کېږي، نو د اوده کېدو نه مخکې دا درې واړه صورتونه ووایې او په ځان دم واچوه، په بچو دم واچوه. د هر قسمه غل غدو شیطان پیری میری د هغه نه به د خدای پاک بچ کوي. دې صورتونو ته د هر انسان ډېر سخت ضرورت دی. دومره ضرورت به خوراک سکاک ته نی لکه دې صورتونو ته، بلکې د یو انسان به ساه اغشتلو ته هم دونه ضرورت نی لکه دې دوه صورتونو ته چې ضرورت پیښ دی. پیغمبر علیه السلام به په خپلو بچو باندې د دې صورتونو دم اچو، او په خپل ځان باندې به هم دم اچو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام بیبی دا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام اخیری بیمارے کی بیمارو پخپل کور کے پروتو، نو دا عائشی بی بیرور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما تپوس لراغلی دی، مسواک ور سرو، پیغمبر علیہ السلام ورته قتل. عائشہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام پا مزاج پویا وا چې پیغمبر علیہ السلام ستا گوری، مسواک تے قتل. نو تپوس کئی چې تا اللہ محبوبہ مسواک تا رزڑ کیگی وی او. نو عائشی بی بی د خپل رور نه مسواک واغشت، غاخونو کې پوس کو او پیغمبر علیہ السلام لے ورک. نو پیغمبر علیہ السلام مسواک استعمال کر، بے عائشی بی بی تا مسواک ورک.
عائشی بی بی دقه استعمال شوی مسواک په خپل خله کې غاخونو کیونی او زور ورک نو د پیغمبر علیه السلام لاړې مبارکه هغه تیرې کړلې برکت ته پاره او بیا دغه مسواک عائشی بی بی هم استعمال کړ دیته وی تبرک بآثار الصالحین د نیکانو خلقو استعمال شوی سیز برکت حاصلولو د پاره استعمالول پیغمبر علیہ السلام مسواک استعمال کر دا مسواک برکتی شو اگر برکت عائشہ بی بی ځان تراخ کر عائشہ بی بی فرمائی چې دین پس ما دا دواړه سورتونه اولستل او دا پیغمبر علیہ السلام په لاس مبارک میں دم کړل او دا غوی لاس مبارک په بدن مبارک میں راخ کړل دے حدیث ندام معلومیږي چې څنګه نارینا مسواک استعمالی نو زنانه هم مسواک استعمالولی شي زنانه د مسواک استعمالی دا هغوی د پاره هم سنت طریقه ده او دا صورتونه د بیماری په حالت کې په مریض باندې دم اچولو د پاره هم یو سنت طریقه ده شان نزول د دې دواړو صورتونو داسې دی چې پیغمبر علیه السلام باندې کافرانو هر قسم کوشش وکړ مخامخ جنگونه ورسره وکړل کامیاب نشو پټه حمله په کور باندې وکړله خو کامیاب نشو په مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام د پاره کافرانو یو میټینګ وکړ دار الندوه دا یو کونسل هالو په مکه کې او په دې کې خلق راجمه شو لیډران مشوره کوله او د نجد د علاقې د یو بوډا سړي په شکل کې شیطان راغی شیخ نجدی په شکل کې راغی او په دې میټینګ کې هغه شامل شو نو کافرانو لیډرانو د پیغمبر علیه السلام په باره کې خپل تجویزونه پیش کول یو کافر ویل وی پیغمبر علیہ السلام په یو کوټه کې بند کې جلنده ورته واچوي خوراک سکاک مه ورکوي د لږو تندو به ختم شي نو شیخ نجدي پاسېده وی قام قبیلې زور تاسو ته معلوم نه دی بنو هاشم دا کمره به م روانه کی او ارسه به تس نس کې خپل سړی به ترې روغ وباسي نو دا کار مه کوئ نه کامیابېږي بل یو کافر پاسېده وی دا پیغمبر علیہ السلام با پا اوخه اوتړو او اوخه با اوشړو چې کوم خوالاړه منگ با تخلاص شو پیغمبر علیہ السلام با دی علاقی نوزی نو شیخ نجدی پاسید او وی تاسو ته دا خوږ زبان معلوم نه دی چې کومې علاقې ته ورشي هلته خوږې خبرې وکړي خلک به ځان له ملګري کړي لښکر به پیدا کړي حمله به در باندې وکړي څه جواب به وکړي دا تجویز مې خوښ نه دی یو تجویز به پیش کېده شیطان شیخ نجدی هغه به تجویز رد کو دی که ابو جهل پاسید وی زما تجویز وره وی د پیغمبر علیہ السلام د کور نه به چاپیره ودرېږو د تمام قبایلو یو سړی به وي تورې به وله ورکو او د سحر مانځله چې راوځي نو په یو ځل به پې ګزارونه وکړو نو تیاره به نو موږ ته به هم پته ونه لګي چې د چا په توره مړ شو نو سحر چې رانه څوک تپوس کوي نو موږ به چې خبر نه چې چا وجلی دی نو ګوره حالت د کفر کې مو دروغ به نه وایو رښتیا به چې پته نه لګي چې چا وجلی دی نو اخر کې به خونبها دیت پیسې به وله ورکو بس خلاص به شو دی وی شیخ نجدی ابلیس پاسېده او دا ابو جهل یې په شاو ټپو او شاباسي یې وله ورکړ وی زما زویه زلمې ځوانې خو دماغ لرې ته زوړه توره ما لره هم راکا چې کړم زړه ور باندې سوړه نو ابو جهل ته ابلیس خپل زوی ویلی دی کم انسان چې د پیغمبر علیہ السلام دشمنی کوي او د پیغمبر علیہ السلام د وارثانو عالمانو دشمنی کوي دا د ابلیس بچی وي ابلیس ورته بچی ویلی زوی ورته ویلی دی وی زما زویه زلمې ځوانې خو دماغ لرې ته زوړه او توره ما لره هم راکا چې کړم زړه ور باندې سوړه الله پاک حکم وکړ وی محبوبه د قرآن شریف تلاوت وکړه لږه خوره شګه واله دم کا او د کافرو له په سر د پاسه ودوړوه ابلیس هم په دغه شپه د پیغمبر علیه السلام د کوره بهر ناستو
په دې انتظار چې د کوره به روزي موږ به پې ګزار کوو په سر یې وله خاوره شګه ودوړو نو پیغمبر علیه السلام ته لاړ کامیاب نه شو بیا ورسره جنګونه کول په هغې مو نه شو اخر کې بیا د چیلې په غوښه کې وله زهر واچول او پیغمبر علیه السلام او ملګرو له یې ورکړل یهودیه ښځه وه او زهر یې په چیلې غوښه کې ورکړل صحابه کرام هم لږ خوراک وکړه پیغمبر علیه السلام هم نوړی غشتې ده د چیلې غوښې ووې ما مه خوره ما کې زهر ګډ دي پیغمبر علیه السلام دا سپورته کړ هغه یهودیه ښځه وه هغې نه یې تپوس وکړ وی تا دې غوښه کې زهر اچولی وی او وی دا ولې ما یې چې که پیغمبر وي نو دا زهر پې اثر نه کوي او که پیغمبر نی نو اوبه خوري نو مړ به شي خلاص به شو دي نو پیغمبر علیه السلام د هغې نه بدل وانه غشته خو څه وخت پس صحابه کرام شهیدان شو د هغه زهرونه نو د هغې په بدل کې د دنیا په کارونو کې د دین په کار کې د جادو اثر نه دی شوی د دین کار برابر روانو خو د دنیا کار کې دا فرق راغی او دا شپږو میاشتو پورې یو شانتې دا اثر و یو ورځ پیغمبر علیه السلام عایشې بیبي ته وفرمایل چې زما بیماری او د هغې علاج ما ته الله پاک وښو پیغمبر علیه السلام اودو او دوه فرشتې د انسان په شکل کې راغلې یو سر ته او بله خپو ته کېناسته دا سر طرف ته د خپو والا طرف ته وی په ده باندې څه چل شوی دی وی جادو پې شوی دی چا پې کړی دی لبید ابن اعصم یهودي او د هغه لوریانو پې کړی دی وی په څه کې کړی دی د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارکې اغوښتي دي او د ګومنځې غاښې دي هغې له یې غوټې ورکړي دي پکې ستنې ټومبلې دي او د قجورې غلاف دانې د غونګر چې کوم ځای جوړېږي د پاسه په یو پرده غوندې وي وی دغه غلاف کې ایښي دي کوم ځای کې دي بیرې زروان د یو کوي نوم دی په هغې کې د ګټې لاندې ایښي دي پیغمبر علیه السلام ته خوب کې دغه مقام اخولی شو چې ویښ شو پیغمبر علیه السلام نو صحابه کرام یې ځان سره کړل هغې مقام ته ورسېد وی خوب کې ما ته دا ځای خولی شوی صحابي کوز شو او د کوی نه د جادو هغه عمل یې را وویسته د دغې کوی اوبه د جادو په دې عمل باندې د نکریزو په شانتې سرې شوې وې بیا دا دواړه صورتونه جبرائیل علیه السلام به وي پیغمبر علیه السلام به ورپسې وي دې کې 11 آیاتونه دي او د جادو د عمل کې 11 غوټې ویښتو مبارکو ته ورکړې شوې وي یو آیات سره یو غوټه پرانستې شوله 11 آیاتونه وویلی شو او ټول 11 غوټې پرانستې شوې پیغمبر علیه السلام جک جوړ شو داسې جوړ شو لکه چې چا تړلی او پرانستې شو عایشه بیبي فرمایي وی دا سړی تا د ملګرو ته خو نه وی نه زه الله جوړ کړم او د ځان په بدل باره کې زه د چا نه بدل او انتقام نه اخلم که صحابه کرامو ته اوخې مس به مړ کي دا سړی منافق و دی به بیا هم راته د پیغمبر علیه السلام مجلس کې به مخامخ ناستو او پیغمبر علیه السلام ورته چېرته تندې ګونجي کړې نو چېرته اظهار یې نو کړی چې ظالمه تا په ما باندې جادو کړی دی ما ته یې دونه تکلیف را ورسو بیا به مخامخ ناستو نو دې دواړو صورتونو کې د دنیا او د آخرت د تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویض دی په لومړني صورت کې د دنیا د تکلیفونو نه مصیبتونو نه د بچ کېدو تعلیم او په دویم صورت کې د آخرت د تکلیفونو نه د بچ کېدو تعلیم او تعویض قل اعوذ برب الفلق قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الفلق پر رب د سبا فلق خپل معنا سیره کېدل دا د تخم دانا چې پزمکه کې پروزي او بخوري اوشي نو دا دانه او پړسیږي او یو جرړه تخکته لاړه شي یو تیغه ته بهر راوځي دا دانه چا چولې ده الله دا د قجوري اډو کې چې پزمکه کې پروتي او بخوري اوشي نو د قجوري د اډو کې پشای او نقطه ده
په دغه نقطې نه یو جرړه ښکته لاړه شي یو تیغه ته بهر راوځي دا اډوکې چا چولی دی الله فالق الحب والنوا الله سیرونکې د تخم د دانې او د قجورې د اډوکې دی د شپې په دې ټوله دنیا باندې د تیارې یو تور صادر ویړ دی د سحر په وخت کې دا تور صادر سیری شي او سپینه رڼا د سبا ترې راوځي نو دا تور صادر چا شلولی دی الله فالق الاصباح نو د فلق معنا سیریواله تور تیارې صادر سیری شو سپینه رڼا ترې راله د دې معنا سبا قل اعوذ برب الفلق او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانی سم برب الفلق فرب د سبا من شر ما خلق د شر د اغسن چې الله پیدا کړی دي تمام مخلوق پیدا کړی دي د تمام مخلوق د شر نه پنانی سم په الله اوس د عام شرونو نرستو د خاص شرونو ذکر کیږي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د شپې نه چې کله دا تور تیار شي چې کله دا شپه تور تیار شي دغه وخت کې دا موزر سیزونه د ضرر رسولو د پاره راوځي مار لړم حیوانات دوی راوځي خلکو ته ضرر رسي غلغدو راوځي د غلا د پاره ډاکوان ډاکې د پاره شکمار د شوکې د پاره قاتلان د قتل د پاره جادوګر د جادو د پاره موزر سیزونه د ضرر رسولو په خیال باندې راوځي او چې کله ماښام شي حدیث مبارک کې راغلی خپل ماشومان بهر مه پرېږدئ ځکه دغه وخت کې شیطان خپل بچي راایستلی وي نو ستاسو وړو ته به تکلیف ورسیږي ماښام ماشومان د کوره بهر مه پرېږدئ ومن شر النفاثات فی العقد او پناه نیسم په رب د سبا من شر النفاثات د شر د پوکو وهونکو نه فی العقد په غوټو کې دا نفاثات دا صفت دی او د دې لپاره موصوف چې هغه نفوس دي دلته ذکر نه دی حذف دی ومن شر نفوس النفاثات د شر د هغې نفسونو نه چې پوکي وهونکي دي فی العقد په غوټو کې بیا دا نفوس مذکر مؤنث دواړو له ورځي که نارینه وي او که زنانه یا ومن شر نساء النفاثات فی العقد پناه نیسم په رب د سبا د شر د هغې ښځو نه چې هغه پوکي وهونکي دي په غوټو کې نفس هغې پوکي ته وایي چې د هغې سره د خولې نه لږې لږې لاړې ځي او نفخ هغې پوکي ته وایي چې د هغې سره خولې نه لاړې نه ځي نو جادوګر چې د جادو دا عمل کوي او کم هغه خپل سبق وایي نو هغې سره چې کم دم اچوي په هغې د خولې نه ورسره لږې لږې لاړې هم توکي ومن شر النفاثات فی العقد د شر د هغه زنانو نه یا د شر د هغې نفسونو نه چې پوکي وهونکي دي په غوټو کې د جادو عمل سړي به هم کوي خو د سړو په نسبت باندې دا ښځې چې دی نو زیات کوي ځکه دا غریبانان یو پوټې بې صبره دي چې څوک ورته تکلیف ورسوي لږ تکلیف ورسوي نو د دوی زړه پړسېږي چې خدای بدل به ته څنګه والم نو نور بدل نه شي اخیستی نو وایي فلاني ځای کې سیک دی نو هغه کوډ یې ښه کوي هغه له به لاړ شو فلانی ځای کې یو هندو دی وی هغه ډېر کوډګر دی او په فلانی ځای کې یو عیسائی دی هغه هم ډېر ښه کوډې کوي نو کله عیسائی لځي کله سیک لځي کله هندو لځي نو دا سیک او هندو او عیسائی دا خو کافران دي ابه کوم عمل کوي د کفر عمل نو د کفر په عمل باندې ولې رضا کېږي هغه له ولې دی چاته نقصان رسول ښه نه دي او د خپل ځان بچاوي دا سنت طریقه ده نو خپل ځان بچ کا او بل ته نقصان مه رسوه او په قرآن کې چې کوم حفاظت دی نو دا په بل څه کې نشته دی نو د قرآن پاک په وظیفو باندې ځان د خلکو د شرونو نه بچ کا او بل ته نقصان مه رسوه ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسدګر نه پناه نیسم په رب د سبا د شر د حسدګر نه اذا حسد په کوم وخت کې چې دی حسد وکړي دا حسد څه ته وایي یو بنده له الله یو نعمت ورکړی دی نو بل بنده وایي دا نعمت د ده نه واخله نو دې ته حسد وایي نو لومبنی حسد چا کړو آدم علیه السلام الله پاک خلیفه که نو شیطان ورته وکتل وی دې ولې خلیفه که دا عزت د ده نه واخله دې د دومره عزت قابل نه دی نو حسد یې وکړه
الله پاک د خپل دربار نه وشړو د هغه وخت نه تر اوسه پورې په لعنت دی شړلی شوی دی قیامت پورې شړلی شوی دی او د قیامت نه پس هم د الله د رحمت نه لرې دی او دا شیطان ډېر سخت ضدي دی د نوح علیه السلام په زمانه کې طوفان راغلی و نو په هغې طوفان کې بیړۍ کې نوح علیه السلام 80 مسلمانان ځان سره کېنول او د حیواناتو نه یو جوړه ځان سره کشتۍ کې کېنوله وی دغه وخت کې دا شیطان هم کشتۍ ته وخته وی نوح علیه السلام سره به کله کله خبرې اترې کولې یو ځل نوح علیه السلام ورته ابلیس وویسته او د الله په منځ کې د اختلاف او خفقان په سر راغلی وی اسې بېسه هېڅ خبره هم نه وه وی ما ورته چې زه موحد یم یو تا منم او بل چا ته سجدې نه کومه بس په دې رانه خفه شو وی شړلمه نو یې راضینامه ورسره کې وی نوح علیه السلام که راضینامه دې راله وکړه نو ښه خبره ده الله سره راضینامه راله وکړه وی نوح علیه السلام الله ته درخواست وکړه اله العالمین ابلیس سره راضینامه وکړه وی الله پاک ورته چې زما نوحه ما ته معلوم دی دا اصل خطا دی دې سمیږي نه خو که ته وایې چې روغ وکړه نو اصولي خبره دا ده چې زما د خفقان په سر راغلی دی او مغه خبره بیا میدان ته کوو ما ورته وایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو ده نه ده کړې اوس دې قبر ته سجده وکړي چې معافې کړم دا خو سمه خبره نوح علیه السلام راغی وی ابلیس وی راضینامه خو کېږي الله پاک وایي چې اصولي خبره ده چې پس خفقان راغلی هغه خبره بیا میدان ته کوو تا آدم علیه السلام ته سجده نه وکړه نو که اوس د قبر ته سجده وکړه نو الله دې معاف کوي وی چغې که چې هغه وخت کې جم دی نو ما ورته نه کوله چې اوس مړ شو ګټې خټې شو اوس ورته وکړم نه کوم ورته سجده جوړه نه کوم ورسره الله سره راضینامه نه کوم وی زه موحد یم یو خدای منم بل چا ته سجدې نه کوم امام غزالی رحمت الله علیه لیکي مکاشفة القلوب کتاب کې وی د قیامت پر ورځ به الله دا ابلیس په جهنم کې واچي نو 1,00,000 کلونه و په دوزخ کې تیر شي نو بیا به ته تپوسو کې چې ابلیس د جهنم عذاب څنګه و وی ډېر سخت دی وی غواړي چې جهنم نه خلاص کړم وی که مهرباني کوې نو ښه وی وی ښه ده نو خبره دا ده چې تا آدم ته سجده هغه وخت نه وه کړې که اوس دې سجده وکړم جهنم نه دې خلاصوم وی د 1,00,000 کلونه په دوزخ کې تیر کړي اوس وی نه کومه سجده یو الله منم او دا الله نه غیر بل چا ته سجدې نه کومه دی کې دې چللی وي یا الله پاک ورته چې زه پروت یم پکې نو هر 1,00,000 کاله چې تیر شي او الله ورته آدم ته سجده کوي نه کوم نو بس په دې خپل ضد باندې ولاړ دی او دی به همیشه په دوزخ کې سوځي دا د حسد اثر و دویم حسد چې نو دا د آدم علیه السلام زوی قابیل کړی دی حابیل سره او خپل رور بیا قتل کړی دی د قیامت نه ورځې پورې چې څومره قتلونه کېږي د قابیل په کیسه ده د حسد سره نږدې یو بل ټکی دی چې هغې ته وایي غیبتې دا مطلب وي چې یو بنده له الله کوم نعمت ورکړی دی نو دا بل بنده وي یا الله دا نعمت دی د ده نصیب شي خو دغسې نعمت مال هم راکه دا غیبته جایز ده په ښو کارونو کې غیبته وکړه په اردو کې ورته رشک وایي پښتو کې ورته پسخېدل وایي او حسد چې دی نو دا نیکی داسې سوځئ لکه خشاک چې اور ته ور واچي او ایرې کي ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسدګر نه اذا حسد چې کله دی حسد وکړي د دنیا دا تکلیفونه مصیبتونه دا کمزوري دي فانی دي ختمېدونکي دي نو د الله یو صفت ذکر شو قل اعوذ برب الفلق یو صفت ذکر شو او د دنیا شرونه ټول ذکر کړل او د آخرت شرونه دا نه ختمېدونکي دي او ډېر دي او غټ غټ دي نو د دې د ختمولو دپاره الله پاک خپل 3 صفتونه ذکر کړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس 3 صفتونه ورته ذکر کړل اول صورت کې د دنیایي آفاتو نه د بچ کېدو طریقه او په دې دویم صورت کې د اخروي آفاتو بلیاتو نه د بچ کېدو طریقه تعلیم او تعویض دی قل اعوذ برب الناس او فرمایا پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانیسم برب الناس پر رب د خلکو ملک الناس بادشاہ د خلکو الہ الناس معبود د خلکو من شر الوسواس الخناس
د شر د وسوسې اچونکي شیطان نه، الخناس چې پشا تختیدونکي دی، الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې وسوسې اچي فی صدور الناس پسینو د خلکو کې، پزلونو د خلکو کې، من الجنة والناس چې دی د جناتو نه دی او دی د انسانانو نه هم دی. ماشوم چې ماشوم وي او دی لاره کوڅه کې چېرته جګړه وکړي، څوک یې وهي، په کور کې وهي، نو د ده د پناه ځای کوم ځای وي؟ د مور غېږ له راشي را منډه کړي، هله مور یې فلانې مې وایي، نو مور یې غېږ کې ونیسي او پټې کړي، نو د پناه ځای مور، د مور غېږ. او چې کله دا ماشوم بیا زلمی شي او ته سره بیا څوک جنګ جګړه شروع کړي، نو د ده د پناه ځای بیا د مور غېږه نه ده، بیا نوجوان نه وي، رپورټ په پې وکړم حکومت ته بیا راکاږم، نو حکومت ته یې راکاږي، بادشاہ ته رجوع کوي. او چې کله سړی بوډا شي بیا ورته څوک څه وایي، نو نه مور شته چې وله ورشي او نه دی حکومت له راتلو راتلو دی، بس وی الله ته بیا پرېږدم، نو الله ته رجوع کوي. دې ځای کې ترتیب ته وګوره، قل اعوذ برب الناس، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پناہ نسم برب الناس، پر رب د خلکو. تے ناس نہ مراد دا ماشومان دی. دا ناس لفظ پدې ده کې 15 ځله ذکر شوی دی، او د عربیت قاعده ده چې یو اسم یو ځل ذکر شي بیا دوباره درې باره د هغې ذکر ته ضرورت پیښ شي، نو هغه اسم بیا نه ذکر کېږي، بیا ورته ضمیر راوړی شي. نو دې ځای کې خو ضمیر نه دی راوړی شي، په کار داسې وه قل اعوذ برب الناس ملکهم و الههم، نو دا ناس راوړل بیا نو په کار دا تکرار دی. د دې جواب یو دا دی چې دا مقام د مدح او د ثنا دی، مقام د دعا دی، په دې کې دا تکرار چې نو دا ښکلی ښکاري. دا ناس لفظ په دې کې تکرار غوره دی. او دویم جواب یې دا دی چې دا 15 ځله لفظ د ناس دی، هر یو ناس د بل ناس نه جدا دی په معنا کې، نو ځکه ضمیر نه دی راوړی شوی او ناس دوباره ذکر شوي دي. 15 ځله ناس، هر یو ناس ته ګوره معنی جدا ده. قل اعوذ برب الناس، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پناہ نسم برب الناس، پر رب د خلکو. د دې ناس نه مراد ماشومان دي، او قرینه په لفظ د رب دی، رب منه پرورش کوونکی، پالنه کوونکی، او ماشومان پرورش ته محتاج دي. نو برب الناس رب د ماشومانو خلکو، ملک الناس بادشاہ د خلکو. د دې ناس نه مراد نوجوانان دي، او قرینه په دې باندې دلیل په دې باندې ملک لفظ دی، بادشاہ حکومت کوي نو په ځوانانو یې کوي، نه په وړو کوي نه په زړو کوي. الہ الناس معبود د خلکو. د دې ناس نه مراد بوډاګان خلک دي، او قرینه په دې باندې لفظ د الہ دی، معبود. نو د بوډاګانو الله. دا سړی چې بوډا شي او زامن یې زلمی د کاروبار لایق وي، نو دا زامنو ته بابا ته کار مه کوه، موږ زلمیو ارڅه کولی شو، او ته مونځ او دس کوه، تلاوت کوه، الله الله کوه، ذکر کوه، عبادت کوه، موږ ته دعا کوه، ګورې د دنیا کار به نه کوې. که بابا چېرته په خطا د دنیا کار له لاس یوسي، نو دا زامنو ته بابا ولې په خلکو شرمې، دا خلک به سوی چې زلمي زامن یې شته دی اوس هم داسې کارونه کوي. نو دا بوډاګان عبادت ته اوزګار دي. دا هغه بچي دی الله نیکان کي چې دا خپل باباګان عبادت ته فارغ کي. نو د دې الہ الناس کې د ناس نه مراد بوډاګان خلک دي، ځکه دوی عبادت ته فارغ دي. قرینه په لفظ د الہ. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچونکي نه. وسواس د مبالغې صیغه ده، د سر نه خپو پورې ټول وسوسه دی. دې دی کې په معنا د موسوس دی. من شر الوسواس، د شر د وسوسې اچونکي نه، الخناس چې په شا تښتېدونکي دی. یو بزرګ الله ته سوال وکړ، یا الله ما ته وښیه چې دا شیطان وسواس څنګه دی او خناس څنګه دی، وسوسه څنګه چې په شا تختی څنګه. نو یو غافل انسان دا زړه په کشف باندې دی عالم ته بزرګ ته الله ښکاره کړ
چې د زړه باندې دا شیطان داسې ناست دی لکه د ماشي او دا خلطه مې په دې وړه کې ورټومبلې دی لکه ډاکټر چې سیرنج د دارو ډک کی سر ته نیډلو لګی نیډل پرک کې ورټومبي او په قټه ګوته داسې په مزه زور ورکوي د نیډل په ذریعه دارو رک کې ټومبي نو شیطان د خپل خلطن لکه د نیډل په زړه کې ټومبلې دی د خېټې دا بوجګې دی سیرنج دی او دننه د ګنده جراثیمو دارو نه ډک کړی دی او د خېټې له په مزه مزه زور ورکوي او زړه ته دننه وسوسه ورچي زړه غافل دی دغه وخت کې د مسلمان غافل چغه کوي الله 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 او چې الله الله شروع کړ د خپل نیډل لا خلطم په چک راکو لال په شو تختیدل بزرګ وی پوه شو مچ وسواس څنګه دی او خناس څنګه دی دا شیطان وسواس او خناس دی الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې وسوسه اچي په صدور الناس په سینو د خلکو کې د دې ناس نه مراد نیکان خلک دي ځکه غل هغه ځای ته ورځي چې کوم ځای کې مال وي شیطان هغه ځای ته ورځي کوم ځای چې ایمان او عمل صالح خزانه وي نو د نیکانو خلکو په زړه کې ایمان او ښکلي اخلاق او عقیده هغې پسې شیطان ورځي من الجنة والناس چې دې د پیریانو د نسل نه دی والناسو د انسانانو د نسل نه دی برب الناس ملک الناس الہ الناس دا رب یو معنی مالک هم دا ملک الناس برب الناس مالک الناس بادشاہ مالک د خلکو دی ملک الناس بادشاہ د خلکو دی الہ الناس معبود د خلکو دی درې صفتونه شو او دا هر یو صفت دې کې حفاظت پروت دی داعی د حفاظت دی مالک د خپل مملوک حفاظت کوي برب الناس مالک د خلکو دی مالک د خپل مملوک حفاظت کوي تاسو د خپل پولی پټي مالکان یې حفاظت یې کوئ که نه کوئ ملک الناس بادشاہ د خلکو هر صحیح مسلمان د خپل قوم او د رعایا د حفاظت خیال ساتي الہ الناس معبود د خلکو معبود به د خپل عابد د حفاظت خیال ساتي نو د دریو صفتونو کې حفاظت پروت دی نو یو مسلمان دا عقیده لري چې څه کوي نو الله یې کوي نو که شر رسي او که خیر رسي دا د الله په اراده دی نو دا مسلمان چې د دنیا او د آخرت د تکلیف نه ځان بچ کوي نو خپل ځان د الله په حفاظت کې ورکي چې هغه مې مالک دی هغه مې بادشاہ دی هغه مې الہ دی شیطان په دوه قسمه دی من الجنة والناس د جناتو د پیریانو د نسل نم دی والناس او د انسانانو د نسل نم دی دا شیطان ابلیس کان من الجن ففسق دی د جناتو نه دی ففسق نو نافرمان شو نو د دې شیطان اولاد کم چې د شریعت مخالفی ناغه شیطانان دي او کم چې د خدای حکم اومني ناغه بیا عام پیری دی او شیطان نه دی په پیریانو کې صحابه کرام هم شته پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی دی سورت جن وګوره جنات د پیغمبر علیه السلام صحابه کرام هم دي چې کم سم دي او کم چې قرآن نه مني پیغمبر نه مني ناغه بیا شیطانان دي دقه شانته انسانان چې کم انسان خدای او د خدای حکمونه مني د خدای پیغمبر مني دا مسلمان او کم چې د الله حکمونه نه مني کافر وي دا شیطان دی نو دا جنی شیطان کدی در لراشي وسوسه درته اچي نو د د تختولو لپاره طریقه دا چې وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو دی بدن لاړ شي دا شیطان په اعوذ بالله باندې ولې تختی مثال وایو دوه ماشومان دی په جګړه شو دا یو ماشوم زورور دی او دا بل کمزور دی چې دوړه به خور نه غنه چې وا بابا را شما وای نو دا زورور ماشوم یو خو بل خو کتلی سو کمیشته منډه کړه لاړو تختې دی ولې منډه وای دی په دې پويږي چې دا ماشوم خو مې د زور نه د خو کپلارې وروته نوز به مې د بوسوس خې کی نو دی تختی ځکه داسې چاته आवाज وکړي چې په ما زورور دی نو چې دا مسلمان وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان پوښي چې داسې ذات ته आवाज وکړي چې اوس زه د هغه د زور نه ما نو دی ځکه تختی نو که جنی شیطان د لراشي نعوذ بالله وتوای نه تختی دنه او دا انسی شیطان چې د مخې لراشي نو که اعوذ بالله وای نو دی ناخوا کیږي سورت یاسین وته نه ناخوا کی دا ټول قران ته مخکې نه ناخوا کیږي البته ټوپک ته ما چرواله نو تختی دغه ته نو درېږي
نو دا انسی شیطان دومره خطرناک دی چې خدای په دا قرآن خلاص کړ، په دې قرآن ختم کړ. د دواړو شیطانانو نه ځان ساته او د خدای په فضل به د شیطانانو نه خلاصېږي. دا پښتانه ښکلي مسلمانان دي. پښتون قوم په دنیا کې ښکلي مسلمان، ایک نمبر مسلمان دی او ډېر غیرتي دی. وی د دې وجه دا ده چې دا دې ښه مسلمان دی، دې په خپلو عالمانو باندې عقیدتمند دی او اعتماد په خپلو عالمانو کړی دی او د عالمانو تعاون د ده سره دی، نو دې خدای د شیطان نه بچ کړی دی او ایک نمبر مسلمان دی. وی دې شیطان په دې پښتنو باندې خپلې تڼۍ وشلولې، خو دوی یې خراب نه کړل. نو یو ځل دغه مشر شیطان ابلیس هغه د خپل بچی را جمع کړل او د هغوی سره سلا مشوره کوي چې بچو څه کار کې څه رکاوټ کوي نو ما ته ووایه چې څه سبق درته وښیمه، لږم نورم ماهر کړمه. څه رکاوټ شته؟ نو دې وړو شیطانانو بابا ته وجړل چې بابا په دې پښتنو باندې ډېر ستړي شو، خو موږ یې دوزخ ته بوځو نو دوی را سره نه ځي. د ګناه کار پې کوو نو پښتون د ګناه کار نه کوي، او که په ډېره خوارۍ باندې یو پښتون دوزخ ته روان کړو د ګناه کار پې وکړو نو ناګانه په هغه لړزان را شي، یره پې را شي او بس په جړا او پره پیدو شي. او ملا صاحب له منډه کې چې مولوي صاحب د ګناه کار مې کړی دی، فلانې کار مې وکړ، نو اوس به خدای ما معاف کړو که نه، توبه به څنګه وباسمه او څه کفاره به وي او که منځونه به کومه او که خیرات به کومه او څه چل به کومه، وړه باندې مې بوج دی. نو پښتون ملا صاحب ته په جړا شي او لړزان پې را شي چې ګناه مې کړې ده. وی دا ملا صاحب ورته وایي چې خیر دې خفه کېږه ما، په صدق باندې توبه وباسه، او کم بنده چې په صدق توبه وویستله الله پاک ورته ګناه معاف کوي. او التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ایستونکی د ګناه نه داسې پاک لکه چې ګناه یې کړې هم نه ده. نو موږ دوزخ ته روان کړي، ملا صاحب یې رانه خلاص کړي، نو بیا قدم نه اخلي. بابا پښتانه به دوزخ ته څنګه بوځو؟ چل راته وښیه. نو دا مشر شیطان د خپلو بچو ته وویله وی په قرآن باندې، په پیغمبر باندې او په الله باندې ډایرکټ اعتراض که دی وکړو نو دا پښتانه به دې سپیرکۍ کې ختم به دي، کن دا کار به نه کوي. البته یو کار درته ښیمه چې اجرا جماعت بیټک هر ځای کې چې کښېنې څوک د نه تپوس کوي هم او که نه کوي هم، په خپله خبره شوره کوه چې دا فلانی ملا خراب دی، فلانی ملا کې دا نقصان دی، فلانی ملا کې دا نقصان دی. نو دا مولیان بدنام کا. مشر شیطان وړو شیطانانو ته وی ملا بدنام کا. نو چې کله په معاشره کې ملا دې بدنام کو نو بیا که دا پښتون ته د ګناه کار ته روان کې څو قدمه لاړ شي او ګناه وکړي نو بیا دې ملا صاحب له خوا له ځکه نه ورځي چې د خو ټوله ورځ ورپسې ډرامې کړي په ملا صاحب پسې، نو دې د ملا خوا له نه ورځي، نو توبه نه وباسي، نو د توبې توفیق ورته نه نصیب کېږي. نو بیا که ته یو پښتون روان یې نو لسته به پخپله در سره روان شي، جلوس به دې درونی، بیا به دوزخ ته ډېر خلک روان کړي. وی دا خبره دې غټ شیطان وړو شیطانانو ته وکړله. نو علامه اقبال دا خبره واورېدله او هغه بیا په نظم کې وویله، وی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو. علامہ اقبال وی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج، دا پختنو دا دینی غیرت علاج دا دی ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو، دا ملا دا دوی دا منزو باسا بدنامے کا. وی ملا صاحب سے کار کردی دی، وی ملا صاحب دا پختنو پر رگ رگ کے و پدیزل کے دا پیغمبر علیہ السلام عشق و محبت اچولی دی. ملا صاحب وتوی وی جہاد لا تیار شا، پدے کے ډیر ثواب دی، جنت ته بلار شي. نو دا پختون په خپل مولا اعتماد کړی دی، نو دی فوراً د جهاد د پاره تیار شو. نو پختون په دې پوهېږي چې د جهاد کې لوږه تندم شته، مورچه کې به ناسم خوراک به نه را رسي، په دې کې مرګ هم شته. نو
پختون پیږي چې دا مولا صاحب مې مرګ لبوزي لوګې تندې له مې بوزي خو د مولا په آواز لبیک ویلې دي یہ پاک کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو دا پاک کش چې په لوګه تند باندې مختلي د موت نو د مرګ نه یریږي نه روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو اگر روح محمدی جذبه محمدی د دوی د بدن نو باسا تو خدای پاک دیم د انسی او جنی شیطان د دواړو نه بچ کی قرآن پاک د اول نه تر اخره پورې د الله د عشق او د محبت خبرې دي په چې د کوم مرګرو د قرآن شریف په ترجمه وي نو اسې نه چې په زړه کې د راشي چې ما خو یاد کنو بس یو ځل مې قرآن نه وي نو بیا خو ورته حاجت نشته دی نو ګوره دا کارونه کې کمې پورې جم دی نو د قرآن ته به ناست دی قرآن به وی دا موای چې ما یاد کړی دی او بس زما چوټی وی مکتب عشق کے انداز نے رالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے دا عشق اور دا محبت دا مکتب انداز نرالا عجیب انداز دے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا چاچے سبق یاد کے گورے اگلے چھٹی نشتا رہے نو قرآن چې چا په ترجمه وي دا هغه چوټي نشته ابا بیا هم دې قرآن ته کینی او ځان سره به نور مرګري م راولی چا چې یو ځل قرآن ووي نو د دې قرآن به څومره ثواب الله ورکوي دا الله پاکي بیان کړی ده که نه یوسف علیہ السلام واقعه تاسو ته یاده ده چې زلیخې په اوو د دروازو دننه بند کړی او خپله مطالبه یې ته وکړله او یوسف علیہ السلام تیرو تختیده